د خدای پاک سره ډیرو شاعرانو ډیر د راز و نیاز خبرې کړي دي، ډیرې سرګوشیانې کړي دي، خالق کائنات سره ډیر په راز و نیاز خبرې کړي دي. لکه اقبال، علامه اقبال په 1911 کې یوه شکوه لیکلې وه. دارنګ یوه شکوه د اجمل خټک صاحب لیکلې وه، هغې کې وایي چې د لویو لویو قدرتونو ربه، د لویو لویو قدرتونو ربه، یو تمنا د اورېدی شي که نه، یو تمنا د اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي سکڼي ماښامه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یوه سویلې دې درلېږلې غواړم، ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیمه راډک شو څڅېدلې غواړم. هسې نه اف له خولې ویستل کفر شي، هسې نه تا ته جړېدل کفر شي. ستا د جنت د نعمتونو نظار زه دلته وږې په جهان ژاړم، ستا د دوزخ لړمانانو توبه، ستا د دوزخ لړمانانو توبه، زه دلته دا لړمانان ژاړم. دلته د ګېډې دوزخ تش ګرځوو، دلته د ګېډې دوزخ تش ګرځوو، هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خامارانو خوراک. نه مو ځان تور کړه او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو. او ستا د سنګینو فیصلو نه قربان، ستا د سنګینو فیصلو نه قربان، ولې حیران یم کوم قانون ومنم. ته خو د خپل قارون په ځمکه منډې، ته خو د خپل قارون په ځمکه منډې، زه دې په سر باندې قارون ومنم. ستا په رضا زما رضا د ربه، کاڼې هم نفس پورې تړلی شمه، چې بل خامار په خزانو ووینم، آخر انسان یم څنګه غلی شمه. راډک شو زړه ایسارولی نشم، خوله ماته ښه ده خو ګنډلی نشم. ستا د جنت په تمه تمه چې مري، د هغه اوږو په سلګو مې قسم. یا خو د ځمکه په دې ارته سینه ما ته خپل ژوند زما جنت راکه، یا د نهر دوزخي مرګ نه مخکې د یوې چغې اجازت راکه، چې دا ستا وږي ستا په خوان ماړه کړم، یا په خپل ځان باندې کارغان ماړه کړم.